کانتیوا د نورستاني موسیقۍ یوه پیژندل شوې بڼه. د موسیقۍ له دې ساز سره به ښایي د نورستان خلک او یا هغه چې له نورستاني دود او دستور سره بلد وي ښه وپېژني. خو د نورو سیمو خلکو ته بیا دا ډول موسیقي ښایي تر یوه ځایه نااشنا وي. د موسیقۍ د ډېرو آلو ګډ ساز او د ګڼو خلکو غږونه دې ډول موسیقۍ ته بېله بڼه ورکړې ده. ځایي سندرغاړي په خپله سیمه کې جوړې د موسیقۍ آلې غږوي او خپلې جوړې سندرې وایي. لکه چې موسیقي پخوانۍ ده، د سندرغاړو ابو جهاد او نوح نمونه هم پخواني دي. دوی وایي له پلرونو دغه دود ورپاتې دی. بس 2-3 کاله مې کېږي موږ ریکارډ کوو ځوانانو ته یا نور خلکو ته چېرته پیغام لیږو یو سندرې ریکارډ کوو لیږو. بس همدغه کوم پرمختګ خو نه لرو. خپل ځای کې خپل کورونو نه بیرون موږ چېرته نه ځو. موږ خپله دغه زموږ د نیکونو نه پلارونو نه هماغه زموږ رسم و رواج موږ ته پاتې شوي، موږ هم همدغه خپله ژوندی کړی دي. د نورستان د مرکز پارون په زړه کې زرغونه او تنګه دره چې په شنو ونو پوښلې او غرونه ترې راتاو دي. د غرونو له منځه یوه برخه اسمان هم ښکاري. د سیند په غاړه د دې راټولېدنې ځای دی چې سندرې او موسیقي مسته شي، زاړه او ځوانان هم ورته په نڅا شي. ګډای هم لکه سندرې او موسیقي پخوانۍ ده. عبدالقادر او عبدالحسیب وایي د نورستان هره سیمه او هره دره ځانګړې موسیقي، جامې او سندرې لري. درې درې دي چې نورستان شرقي، غربي، مرکزي. نو دا د مرکزي نورستان دغه ده چې ځانګړې موسیقي لري چې دی هغه مختلف دغه لري چې شپېلۍ، چمبه داسې نور د هغوی نه دی استفاده کوي. نو د دې ځانګړې موسیقي ده او دې کې ډېر ښه خوند او ښه لذت د خلک اخلي دې نه. نورستان چې تازه د افغانستان 3م ملي پارک اعلان شوی، خلک له مختلفو لارو دغه لاسته راوړنه نمانځي او په ویاړ یې جشنونه نیسي. نورستانیان تمه لري چې ولایت به د امنیتي او پرمختیایي پلوه له شته ستونزو راووځي او یوه ورځ به دغه ولایت چې ډېرې د لیدلو سیمې لري د کورنیو او بهرنیو سیلانیانو د سیل په ځای بدل شي. صابر عزیز، BBC کابل.